بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو معززو قدرمنو حضارو خویندو وروڼو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې پوهېږم چې ټول ستړي یاست، تاسو ته به ووایم ستړي مه شئ، بیا ستړي مه شئ، خو لیکن دو د حق بلا کوئ چې موږ په کلیو بانډونو تهدیداتو کې شپې ورځې تېرولې، یو څو ساعتونه به چې په خوشحالۍ کې هم راسره تېر. اول خو د ټولو درنو معززو مشرانو خویندو وروڼو نه مننه کوم چې د کتاب په هکله ډېرې مفصلې خبرې وکړلې. ځای لري چې د ټولو فرد نه ډېره مننه وکړم. د ټولو حضارو خویندو نه ډېره مننه کوم چې له لېرې ځایونو څخه مو تشریف راوړی. میاخیل صاحب خو د واشنګټن نه تشریف راوړی، خیر اوسئ. ځینو دوستانو د اټاوا او د وینزر څخه تشریف راوړی، خیر اوسئ. الله مو هر کله راوله جوړ و روغ اوسئ. اصلا ځینې حقایق، ځینې مهم حقایق که سړی دې ته وړاندې کړي، امکان لري چې د ټولو اوښکې راشي، یو سړی هم بې اوښکې پاتې نه شي. هغه حقایق دا دي چې افغانستان په 2000 کلن هغه 2001 کال کې چې موږ داخل شولو، تاسو باور وکوئ چې که امکان ولري هغه عکسونه که هغه د ولایت خبره کړي. یوازې دا نه چې تعمیرونه ړنګ وه، یوازې دا نه وه چې تعمیرونو هغه پرخشې پرتې وې، بلکې فکرونه هم جنګي وه، شخصیت پرستي وه. حتی تر دې اندازې پورې چې ما ته به راغلی ویلی به چې شاته مې دومره مسلح قوا ده، یعنې چې راته وبېرېږي. بل به راته راغلی شاته مې ډېر زیات غټې خارجي اړیکې دي، راته وبېرېږي. بل به راته وویل چې دا مازې اشاره وکړم دا ټول ولس زما په خدمت کې دی، راڅخه وبېرېږه. ټوله د دار خبرې راته کولې، چا دا نه راته ویل چې وروره ځوانه ته راغلی خدمت ته، زه څه کولی شم، دا محدود حالت. تاسو باور وکوئ چې په هغه ځای کې چې زه معرفي کېدلم، میاخیل صاحب تشریف لري، د ډار شپې وې. تاسو باور وکوئ چې ما د ولایت په مقام کې د څښلو اوبه نه درلودلې، د اودس تازه کولو اوبه نه درلودلې، او حال دا چې په ټوله ولایت کې یوه لویشت سړک قیر نه و. او دا فکري فضا دومره خرابه وه چې ما به ورته وویل چې اداري اصلاحات خبردار چې زما نفر هیڅ نه کوي، که د عسکر هم زما هیڅ کوي دا ولایت به دې نه وي. دا تهدیدونه هم وه. په دې تهدیدونو کې نو تاسو راته ووایئ چې زه هغه څوک چې په ژوند کې مې د میدان وردګو د ولایت داخلي ولسوالۍ نه وې لیدلې، په لاره کې تېر شوی وم. په دې هم نه وم خبر، یو پروفایل نه و پروت چې د میدان وردګو د ولایت تعریف، د میدان وردګو د ولایت ستونزې، د میدان وردګو د ولایت هغه اجتماعي او فرهنګي حالات. اما یو تعداد ملګري دوستان راته راغلل چې وروره دا څه شی چې ته دا کار کوې، دا خو د یو ولسوالۍ چې هغه د سپین بولدک د هغې سره هم مقایسه کېږي نه. ما ورته وویل چې اوس خو راغلی یم، که رښتیا زما دوستان یاست، د دې وطن دوستان یاست، مرسته راسره وکړئ، دعا راته وکوئ. دغه دفترونه تاسو وګورئ، هغه د مدیریت عمومي قضایي دولت په دغسې حالت کې په سلګونو ټانګونه پراته وسوځلي. دغه د ولایت مرکز چې 21 کیلومتره د کابل د ارګه څخه په لرې کې پروت، په ګرد ولایت کې کمپیوټر آثار نه لیدل کېدل.
په ګرده ولایت کې ما داسې څوک نسوه پیدا کولی چې په هغه په اداراتو کې د ما ته خپل کاري پلان راته راوړي. پس ولې بریالی ماموریت فرمانی صاحب شما بسیار خوب فرمانی چی بریالی ماموریت کلی گرفت؟ نه خبر اصلا داره چې که دلته زه وارخطا شوی وای دار شوی وای ما به ویلي وای چې د خدای په امان کار نشم کولی بیا زما په خپل ژوند کې ما دا جرأت نه کوی چې زه دې یو سخت کار ته داخل سم او په هغه کار کې دې زه یو نوآوري راولم. تاسو باور وکوئ چې د دغه حالت نه وروسته چې ما کوم کاري پلان جوړ کړ ما اړیکې د خپل مرکزي دولت سره د ډونرانو سره د خپل ولس سره ونیولې نو زه په دې پوه شوم چې یو څه کار کېږي خو بالاخر د میدان وردګو مېړنی ولس مشرانو چې کوم وخت ما ورسره خبرې وکړې راته ډاډه راکوئ چې که ته په دې فکر کې چې دا ځای راته جوړوې تعهد لرې بیا درسره درېږو. تاسو باور وکوئ چې 3.5 کاله هره ورځ خوشحالي وې هره ورځ پرمختګونه وه هره ورځ محبتونه وه هره ورځ اداري اصلاحات وه هره وخت زموږ سفرونه وه ولسوالیو ته وه موږ د هرې لحظې څخه د هر انکشاف څخه د هر اصلاحاتو څخه خوند اخیستي او جشن مې جوړوو. په دې وخت کې چا تصور هم نه کوئ چې په ازارجات کې دې 3 شپې وکړي ځکه چې هلته نه هوټل شته نه سہولت شته. چا تصور نه کوئ چې لیرې پرتو ولسوالیو کلیو بانډو ته دي موږ د مکتب تعمیر موږ د کلینیکونو تعمیر او موږ سړکونه او موږ هلته نور د ولس د هوسایي دپاره کار وکړو. تصور چا نه کوي. داسې وخت هم ډېر راغلی دی ډېرو وخت زه به دا خبره دلته په ډېر واقعیت سرعت سره وکړم. یو تعداد خلکو په اولو شپو کې به دا راته ویلې چې دا کار تاسو کوئ زما ګټه څه شی ده. بیا یو تعداد خلک به راتلل چې ولې په اولې چوکۍ کې زه نه یم ناست جلسه به ترک کړل. دا به هم راغلي وو چې زما عکس تلویزیون کې سم نه دی راغلی. دا کیسې وي د دې باوجود نه ستړي کېدلو نه مو کم فکر خرابېدی. یګانه ورځ چې به زموږ ډېره خرابه ورځ وه هغه وه چې په مین چاودنې کې به زموږ بې ګناه معصوم انسانان د منځه تلل. هغه ورځ زموږ بدترینه ورځ وه. په هغه ورځ به موږ ټول خواشیني وو چې ولې موږ بې ګناه وژل کېږو. ګناه مو څه شی ده؟ ولې د بل ماینونه جوړ شوي ماینونه زما پر ولس باندې دلته وینې او دلته بربادي او دلته تباهي بې ګناه انسانان راته وژني. د دغه دلیل زه تر اوسه پورې هم پوه نه یم چې ولې. بل د بریالي ماموریت ولې ما دا ټول یاداشتونه سره راټول کړل. تاسو باور وکوئ چې کوم وخت چې ما د ولایت پروفایل جوړوئ ما 3.5 میاشتې پر دې باندې وخت تېر کړي چې د ډېرو معززو مشرانو د ډېرو معززو هغه خلکو ادارونه زه پرزې راټولې کړم. بالاخره د ولایت پروفایل جوړ کړم او دا خپل ولسمشر خپل د کابینې غړي نړیوالې ټولنې ته تقدیم کړم تر څو زه د هغه د پروفایل په چوکاټ کې خپل پیشنهادونه ولرم. ما به په لسګونو داسې جلسې درلودلې چې هغه به صرف مشورتي جلسې وې. قطعا بل څه به نه وو. پر سکرین باندې به دا و چې میدان ښار څه غواړي د ولسوالۍ څه غواړي ادارې څه غواړي او زموږ ستاسو هغه تخنیکي پلان عملي پلان او د بودیجوي پلان څنګه کېدلی شي. دا انتقاد ډېر اسانه کار دی. دا یو بل ته ګوته نیول دا ډېر اسانه کار دی. خو په عمل کې چې سړی کار کوي واقعیت دا دی په هغه حالت کې چې ته د یو جنګي حالت نه راوتلی. بل زما عمر کې ما دا کار نه دی کړی چې هر والي چارواکی چې زما نه مخکې و ما نه وروسته ما هغه ته چاته اجازه نه ورکړي چې هغه پسې خبرې وکړي ځکه چې هغه د هغه کار زما کار نه دی. زما مسؤلیت په ټوله چوکاټ کې همدا و چې زه دې څنګه خپل دا ټول خلک په دې سره راټول کړم چې زموږ ملي منافع اقتصادي منافع تعلیمي منافع او بالاخر یووالی قوت. بله مرحله دا و چې دا کتاب په 2019 په 2018 کې لیکل شوی دی چې په هغه وخت کې زه برحال والي وم. اما په ډېر جرأت سره ما دا کار په کتاب کې لیکلی دی. زما به خواهش دی چې دا کتاب که څوک دلچسپي لري د افغانستان مسایل سره ویل وایي
په هغه شپو کې دغه حالت داسې و چې هر چا به خارجانو ته د خپل ورورو د خپل کاکا د زوی راپور ورکوي شخصي انتقام به یې اخیستی حزبي انتقام به یې اخیستی د پخواني فکري انتقام به یې اخیستی دا تاسو باور وکوئ چې هغه ټول مستند اسناد سته دي زما به اخري فیصله دا وه چې د ولس سره درېږم د دغه موضوع چې چا انتقام اخیستی یو څوک یې بېګناه خارجانو بندي کړی تر هغه وخت پورې ما په دفتر کې هیڅ تصور نه کوي چې د آرام وخت تېر کړم چې برته مې هغوی د خارجانو له منګولو راخلاص کړي دي نومونه یې موجود هر سړی اوس معلوم دی اما انتقام جوی چا کول یو افغان د بل افغان په مقابل کې نه عفو وه نه بخشش و بس یو سړی به وخت په مجاهدینو کې وخت تېر کړی بل سړی د مجاهدینو نه مخکې د بل حکومت سره و یو سړی په یوه حزب کې و بل سړی په بل حزب کې و دا افکار جوړول دا رشته ډېر لوی تلاش ډېر لوی زحمت او ډېر لوی کار غواړي او ډېر لوی صبر غواړي کنې هر څه مې په غوږو کې اورېدل تر ټولو مهمه خبره چې د کتاب لیکل په هغه وختونو کې اسانه کار نه و ځینې مسایل ما هلته په دې کتاب کې راوړي دي د مستند کتاب کې دغه د هر ولایت معرفت نن که څوک د میدان وردګو په د ولایت معرفت غواړي په دې کتاب کې په ډېر مفصله توګه سته دي که اداري حالت غواړي چې اداري سیستم په دې کتاب کې سته دي د بیا رغونې موضوع په دې کتاب کې سته دي بالاخر ځینې پیچیده مسایل هم په دې کتاب کې سته دي اوس د کتاب بل اړخ ته راځئ موږ تاسو کله ناکله ډېر ژر فیصله کوو قضاوت کوو تاسو باور وکوئ زما به زیات وخت پر دې تېرېدی چې څنګه یو ناسمه خبر یو ناسمه معلومات برته د ولس سره کښېنم چې هغه د حقیقي بڼه وښکاره کړم چې دا معلومات درست نه دي دا حقیقت نه لري نه خو بي بي سي وویل نه خو رادیو ازادي وویل نه خو پلانکي فیسبوک کې نوشته وه تاسو باور وکوئ زه من حیث د یو مسؤل انسان ورته اسناد ښکاره کوم چې دغه دي خو هغه اسناد معتبر و ځکه چې هر څه چې خارجي ویل هغه به موږ ته ډېر ورته چکچکې کولې نن هم همدغه حالت حاکم دی هر شی چې موږ ته خلک فاسد وایي ټول وایي فاسد دي دا په معلومېږي نه چې اوس هغه به وایي دا چې په یو دنیا کې چې ته یو سیستم د منځه وړې هغه به بدنامه کوې د هغه ولس به بدنامه کوې هغوی چې کوم څه راوړي هغه موږ ټوله په دې دښتې چې سره بې اتفاقه مو کې سره متشدد مو کې بالاخر سره بې اعتماده مو کې موږ باید مسلمان افغان او هوډمن افغان او ژمن افغان او په هیڅ صورت باندې باید د بل په اوازو ګنګوسو سره لیروالی ونه کړو بلکې همدغه یو شی ټینګ وساتو چې زه د چا عمل کرد د چا خبرې او د چا ژوند په څه رقم باندې زه ارزیابي کوم څنګه نږدېوالی ورسره وکړم ولې د نفرت خبرې ولې د جنګ خبرې ولې د جوړ روغ خبرې نشته ولې د سولې خبرې نشته بل اړخ د کتاب هغه دا دی چې تاسو باور وکوئ چې په دغه تېرو 20 کالو کې چې یوازې ما په دې خپل چوکاټ کې د پوهنې او روزنې لپاره کوم کار کړی او د لوړو زده کړو دپاره چې کوم زمینه مسایله سوې کوم افکار چې جوړ دي دا چې افغانستان وي دغه افکار به ژوندي وي افغانستان به ساتي دا افکار په دې رقم نه خرابېږي دا د منځه ځي هغه د افغانستان دشمن دي دا تصور هم نه کوي چې ټول موږ ته یو فراري وایي بل ته بل څه وایي دا افکار د خلکو په زړونو کې دي د خلکو په فکرونو کې دي په هیڅ صورت په دا افکار دغه د منځه لاړ نشي ډېر اوس هم په افغانستان کې موجود دي تعهد لري ډېر هم اوس د افغانستان په شاوخوا کې موجود دي او که په خارج کې موجود دي هغه مسلمانان دي هغه افغانان دي هغوی په دا 20 کاله کې روزل سوي دي او هغوی سپېڅلی ژوند تېر کړی یو څو نفرو به خرابۍ کړې آیا ټول ملت آیا ټول خلک خپل ځان پر باندې خپله شایقه ادا کړو دا څه چې اوس د باندې اورو نه باید موږ باید همدغسې چې نن موږ د یو نیکنامۍ د یو
بریالیتوب په خاطر سره راټول سوي باید موږ په هره میاشت کې د یو ډېر سالمه فضا کې د یو ورورۍ په فضا کې د یو دوستۍ په فضا کې د افغانستان د باندې او د ننه پر ځینو مسایلو باندې باید سر راټول شو د حل لارې پیدا کړو. یوازې دا مهم نه دی چې موږ ټوله ورځ دغه وي چې دا خراب خیر د حل لاره چیرې ده. زما په خپل ژوند کې ما د حل لارې غوښتې دي. هر چا چې ما ته د حل لاره راوښودل ما پر هغه لاره باندې کار کوئ او پر هغه لاره باندې کامیابي هم ترلاسه کړم. اخري خبره چې زه غواړم چې دلته وکړم هغه دا دی چې کتاب اول چاپ شو، دوهم چاپ شو، دریم چاپ یې زه د ګران دوست رحمت آریا صاحب نه ډېره مننه کوم چې په انګلیسي کې وژباړئ او د کتاب په چاپولو سره هم ډېره مرسته راسره وکړل او د ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې دا کتاب د چاپ نه وروسته په نړۍ کې په مختلفو هېوادو ته یې راسره ورسوي. د هغه چا نه ډېره مننه کوم چې دغه د نن په محفل کې په هر اړخیزه برخه کې مرسته کړې. فقط دا دی چې ډېرو رضاکارانو، وطن دوستانو، مینهوالو، ملګرو په دې محفل کې مرسته کړې. حتی ډېرو خویندو چې دلته تشریف هم لري د هر یوې نه ځان ته مننه کوم. هغوی ډېر زیات همکاري کړې. ډېرو وروڼو چې دلته تشریف نه لري هغوی همکاري کړې. اما زه غواړم چې یو خبره دلته واضح کړم. که موږ غواړو چې تاریخ ته، خپل راتلونکي نسل ته، نړیوال ټولنې ته دغه یو څو بې ځایه تورونه او تهمتونه انتقال کړو، دوام ورکوي چې څه غواړي هغه څه هغوی وایي وبه وایي. او که حقیقتونه دا وي افغانستان ړنګېدل دا معنی نه لري چې په یوه شپه باندې هغه څوک چې نن په قدرت دی هغوی راله بس حکومت یې تسلیم کړي. دا څه کیسه نه وه. دا ډېره غټه څېړنه غواړي، دا ډېر بنیادي څېړنه غواړي، دا ډېر جرأت غواړي. ځینې خلک امکان نه لري چې دا جرأت وکړي. په هېڅ ځای کې دا جرأت نه لري ځکه چې دا عادي موضوع نه وه. دا زموږ ستاسو د افغانانو د سطحې نه لوړه دا کیسه وه. څه معنا لري چې ستاسو په ټولو ولایاتو کې دي په تېر 20 کاله کې یو پوسټ هم نشي نیول کېدلی او بیا دې په یوه هفته کې ولایتونه سقوط کړي. دا ولایتونه سقوط وکړل، نظام سقوط وکړي، بیرغ کومه ګناه درلودل، ملي سرود یې کومه ګناه درلودل، فرار د افکارو، فرار د مغزونو کوم. دا ډېر لوی بحث دی، دا ډېر زیات مهم بحث دی. پر دې باندې زما به توقع دی چې اساسي څېړنه وشي. خپل خلک چې که د شمال دي که د جنوب دي که د شرق دي که د غرب دي هم د خپل خلکو د عزت لپاره او هم خپل د کدرونو د عزت لپاره او هم خپل د لیکوالانو، شاعرانو، سپورټمینانو په میدان کې ځلېدلي قهرمانانو عزت وساتو، د هغوی سره مینه ولرو. بالاخر افغانستان زموږ کور دی. تر څو چې ژوندي یو په دې وطن کې به انشاءالله خپل د خدمت لپاره چې په هر ځای کې یو دا مهوب دی چې انشاءالله په دې لاره کې هر نوع زیار باسو، هر نوع خواري کاږو او هر نوع تلاش کوو. ستاسو د ټولو توجه نه مننه، ډېر زیاته مننه، بسیار زیات تشکر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.